د کامیابۍ لپاره، د برترۍ لپاره، د موفقیت د څلو ته رسیدلو لپاره تر ټولو لومړی ګام چې ما ته والد صاحب ویلی دي، ما ته مشرانو ویلی دي، ما لوستلی دي، ما کتلی دي او ما په خپله دا تجربه کړې دي، هغه نیت ده. که چې ته غواړې چې حقیقي کامیابي حاصله کړې، نیت په صاف ساتي. نیت په دې معنا چې یو چا ته الله عزوجل څه ورکړي دي، که برتري ده، بهتري ده، کامیابیتوب ده، که د دنیا هر صفت یو بل مقابل شخص کې ته تماشا کوي، هغه پکې ګوري، ته به بدنیتي ورسره ښکاره کوي. هر کله چې تا د بل چا په کامیابۍ باندې وسوځېدلې، د بل چا په برتري باندې وسوځېدلې، دا په دې معنا چې ته ټول عمر کې هم نه کامیابېږي. ته بیا ټول عمر کې دا غمزان سره خورې چې دا ولې کامیاب دی. ته هېڅکله هم دا کوشش نه کوې چې زه څنګه کامیاب شم. یعنی ستا نیت ستا د دې موجب کېږي چې ستاسو ټولې لارې ډب کړي او ستا د کامیابۍ تمرکز په دې نه کړي چې ته څنګه کامیاب شي، بلکې پر دې کړي چې څنګه هغه کامیاب شوی دی، ولې کامیاب شوی دی. یعنی نیت پاکول او خپل نیت منسجم کول او خپل نیت پر دې باندې راټولول چې هغې ته هر څه رسېدلي دي، هغه الله عزوجل ورکړي دي.